ارغنداب ولسوالۍ کښې د دوو کورنیو دښمني په دوستي بدله شوه. د کندهار ارغنداب ولسوال الحاج ملا ادم اخوند عجمي صاحب په ډیرو هلو ځلو او منځګړیتوب سره د کندهار د ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو اړوند د ملا محمد نعیم او حاجي عبدالقیوم د کورنیو ترمنځ چې له تېر یوه کال راهیسې دښمني لرله دښمني یې په دوستي بدله او د یادو دوو کورنیو او دوو قومونو ترمنځ د لوی بدبختي مخنیوی وسو. د روغې جوړې مخکې د ارغنداب ولسوال لومړی د مسلمانانو په منځ کې د اسلام مبارک دین له اړخه د سولې ارزښت او د دې ترڅنګ د سولې ټولنیزې ګټې بیان کړې او هم یې په خپلو خبرو کښې د سولې اړوند آیاتونه او حدیثونه وویل او غوښتنه یې وکړه چې په خبره یې الله جل جلاله په خپل کتاب کښې ویلي چې ټول مسلمانان یو د بل وروڼه دي. جنایي تایید کړې ده او د مشهور جنایت کړې ده او د ولسوالۍ کومندانیې هم تایید کړې ده او محکمې هم تایید کړې ده. د محکمې دا تایید کړې چې مدعي او د علي وکیل عبدالقیوم اکا دواړه طرفۍ په موافقو په مذکور اصولو باندې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ابتدایي محکمې کې په خپله خوښ او رضا باندې په دې اقرار وکړي پورته ذکر شوې صلح موږ دواړو طرفو ته قبوله ده. په آینده کې بیا یو د بل دعوه یې دغه مذکوره موضوع کې نه سره لرو. ورپسې د یادو دوو کورنیو له ډلې عبدالقیوم خبرې وکړې او ویې ویل موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو او د اسلامي نظام مشرتابه څخه ځانګړې مننه کوو چې د ارغنداب ولسوالۍ د ولسوال په ډول مسؤلین یې راباندې مشران او حکم کړي دي چې پر وخت یې د ولس ستونزو ته رسېدنه کړې او د ستونزو اختلافاتو د ډېرېدو مخنیوی یې کړی او د ولسونو او قومونو ترمنځ یې د یووالي فضا حاکمه کړې. د قتل یاده قضیه په قومي او منطقوي بڼه اوښتونکې وه خو الحمدلله عجمي صاحب په خاص مهارت او مزګړیتوب سره یاده پیچلې موضوع حل شوه. زه محمد نعیم د حاجي محمدین اکا زوی د ناظم جان اخوند مسی ولایت کندهار ولسوالۍ ژړۍ. نو زما یو ورور چې په دغه ژوندو په هدیره کې د خلکو په شهادت ورسوي نو بیا کوم وخت په دغه کې د خبره داسې پر قومي پر سلسل باندې سره ولاړه بیا موږ رالو د جناب محترم ولسوال اخوند عجمي ته مراجعه وکړه نو هغه بیا د دواړو جانبینو سره راوغوښتلو بیا یې دغه سولې وروغ چې سره آماده کړلو دا سوله خدای په خیر سره خلاص کړه دلته جاله یې وزیر ورکړه. له هغه وروسته د بلې کورنۍ په استازیتوب محمد کریم خبرې وکړې او ویې ویل موږ د یادې ولسوالۍ د رهبرۍ څخه راضي یو. الله دې د داسې مسؤلینو څخه راضي سي. زموږ په منځ کې یا د ستونزه په قومي او سیمه کچه په اختلافاتو بدلیدونکې وه خو د ښاغلي عجمي صاحب په مرسته نن ورځ د یاد اختلافات ټغر ټول او پر ځای د ورورګلوۍ او خوشحالۍ ټغر اوار سو. حاجي ادم ولسوال صاحب عجمي زموږ دغه صلح مابین سره راغله نو دا د صلح سره ورسوله موږ د یو جهان مننه موږ سره همکاري وکړله د دواړو جانبینو یې دا صلح په مابین څخه راوستله. الله دې خیر ورکړي. د یادولو وړ ده چې یو کال مخکې کریم الله ولد عبدالقیوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي خپل ملګري حکمت الله د ملا محمد نعیم ورور لومړی په ارغنداب ولسوالۍ کې خپل کور ته راغوښتي وو او وروسته یې حکمت الله وژلی وو.